اسلامي نظام جوړ کړی شو. الله دې خوشاله قاری صاحب محترم، الله دې خوشاله لره. ورونو بیا وایم څوک چې د قاری صاحب نه مخالف نظر لري هغه کولی شي قاری صاحب لپاره د سوال لپاره راشي او نورونه چې عام نظر دي سټوډیو خالی کوي چې نور خلکو ته وخت ورکو. بل خبر اعلان کو دغه جنا چې د افغانستان د جمهوریت اسلامي ریاست لخوا نه څوک دونه یې چې هغه خبر پويږي او غواړي چې د مسله باندې خلک هم پوښي د قاری صاحب محترم سره د مناظره وکړي چې راسي او داخلت نه پیدا واخلي. داسې خلک چې په خبر پويږي او قاری صاحب محترم دغه جوابونه وایي او هغه د جواب وایي او دا ټول خلک دغه وګوري او هغه نه یو پیدا واخلي. په دا خبرو ډیر وخت نه ضایع کوو چې وروره څنګه چلته کوي او ځکه هم راځي دا پروګرامونه په دا قسم جوړ کو چې څوک فائدہ ته واخلي. قاری صاحب محترم که جوابونه ورکړي څوک د حکومت لخوا نه او د افغانستان د حکومت لخوا ځان غني اول دا هغه راسي په دې شرط چې هغه سړی حکومت کوي او د حکومت کې وظیفه اجرا کړي او کوئی سړی به عمر نه زیات وي تجربه ولري چې دا وخت موږ به جای ځای نه سي ماشومان سره. الله خوشاله لره اورونو وس دا شیرزاد خان په نوم باندې نفر ما یک د خلاص کړو لند نظر دی وایا کوم پښتنه لري لند وایا. السلام علیکم انجینر صاحب ته او قاری صاحب محترم ته او د شډو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. یو پښتنه خو د ما قاری صاحب محترم جواب کړه چې اردو دا شعر سره د کار نشته دی خو دا غټ خلک لکه وزیران په صفه باندې نور باندې اردو او دا باغی دا خبره ماته صحیح شو. قاری صاحب بل پښتنه دا چې دا ځینې خلک وایي کنه چې تاسو لکه تاسو عفو اعلان کړ کنه خلکو ته چې دینه بعد موږ څه چې شوی هغه عفو غیر د شخص نه چې شخص دا وایي. دا زیاتره خلک وسم کلی ته نزي ویل ته طالبان دي د نه چې ماته څه مشکل جوړ نه کی نو دې کې تاسو څه نظر دی چې څو کلی ته تللی شي چې هغه یا تاجري یا مثال شخصي سرمایه گذاري یعنی دولت کې نه هغه خلک ته ان شاء الله مشکل خو نه سره کلی ته راشي دغه کې کله نظر ورکې مننه. ان شاء الله راکنه نظر قاری صاحب محترم ته ورته جواب ورکړه چې په وخت به جواب ورکړه. شیرزاد سے محترم د اسلامی امارت ساحو ته دغه تجاران دي دغه خلک د تللی شي په آرامه د کابل ادارې د واکمنۍ په ساحه کې د موږ یو تجار محفوظ نه ده. دغه تجار زوی او لور اولاد تختول کیږي هغه په ډیر قساوت او وحشت په شهادت رسیږي. ولې د کابل ادارې هغه غل هغه اختطافګر هغه د مافیا کړی نیسی یو څه وخت وروسته هغه خوشي کیږي. تاسو ولیدل د اسلامي امارت دریځ په دې اړه ډیر قاطع ده. اسلامي امارت د خپل ملت ملي شتمنیو ته د تجارانو سرمایې ته د تجارانو ژوند ته د هغوی ساتلو ته ژمن ده او په هر قیمت به یې ساتي. او موږ تاسو په ډیرو ساحو کې وم لیدل د دې لپاره موږ ژوندۍ پیښې لرو په دا نږدې څو ورځو کې چې اسلامي امارت اختطافګر نیولي دي او اسلامي امارت هغه خلک نیولي دي چې هغې ولس ځورولو هغې خلکو ته سختې سنګینې سزا ورکړي دي. او د اسلامي امارت په ساحاتو کې یو عجیب امتیاز دا ده چې هلته څوک غلا نشي کولی هلته په څوک په چا باندې تعرض نشي کولی ځکه هلته حدود قاطع دي هلته سزا قاطعه ده هلته واسطه نه چلیږي هلته پیسه نه چلیږي هلته که څوک جرم کوي دا جرم سزا به وي او د دې جرم سزا سنګینه ده. همدا دلیل ده چې په سیمه کې امن ده. خدای دې وکړي چې تاسې په دې اړه کوم اندېښنه او تشویش ونه لرئ او هغه رسنۍ یا هغه خلک چې د موږ افغانانو ته تشویشونه اندېښنې اچوي نو د هغوی تشویشونو او اندېښنو ته اعتنا مه کوئ. الله دې خوشحاله لره قاری صاحب محترم افغان په نوم وروره مایک خلاص کړه او مهرباني وکړه لنډ نظر او پوښتنه دې